مشهور حدیث تاسو ته معلوم د عبد الله بن عمر روي د الله رسول عليه الصلاه والسلام یوزل فرمایلو بني الاسلام على خمس د اسلام مثال چې دا د چت مثال له چت اسلام په منزله د چت دی لکه د آبادی چت او د دې چت تقریبا 15 ستنې دي شهادت الله اله الا الله یوستن د اسلام چې دا د دې خبرې گواہی کول چې د الله نه سوا بل معبود نشته د توحید اقرار کول د توحید گواہی کول د الله د یوالي اعلان کول دا د اسلام یو بنیادی ستن ده چې دا منځنۍ ستن د اسلام ده چې دا منځنۍ پیلر وای منځنۍ بش وای چې دا بنیادی ستن ده دا چې لاړه باقی به ټول اسلام دی را پریوزي کته او دا ستن چې کله پوری ولاړه وا نو باقیستانو کې لګ لګ نقصان او الله رب العالمین باغه نقصان پوره کوي د بل زینا لیکن دا د شهادت والا چې کوم استند دا ستن منځنۍ ستند بیا الله رسول فرمایي و اقام الصلاه او منځ دای بل استند و ایتاء الزکات او زکات ورکول دای بل استند والحج حج بل استند و صوم رمضان او د رمضان روزي نیول دای بل استند دیو جنونو د اسلام مثال په دې حدیث کې د چت ورکړل شوی دی او د لاندې د اسلام نه دا 15 قسم ستنې الله ورکړي دي د چت ته نو یو مضبوط ستند چې هغه ته کلمه د لا اله الا الله وې د مسلمانې دوستند چې سړی ته په معاشره کې مسلمان ویل کېږي دا به کلمه د لا اله الا الله وې سره د محمد رسول الله نه دا سړی به مسلمان حسابيږي او دا د اسلام بنیادی ستند او دای منځنۍ ستند او دا ستند چې کله ولې دا پریوته نو ټول اسلام به د بزمکه را پریوزي او دا اسلام به ختميږي دا غستند او دا باقي څلور ستند دی غاړو ته لګیدل دا څلور ستند دي چې زکات مستقله ستند صلات مستقله ستند حج مستقله ستند او روزه مستقله ستند دا وجه چې سړی د دې عبادتو پابندي نه کوي د دې سړی اسلام به کندم ښکار کوي د دې مثال لري لکه چترۍ د چترۍ یو د منځنۍ لختره چې کومه غټه پیړه لختره دا منځنۍ لختره دا کلمه د لا اله الا الله ده او دا خو شاته څلور لخت چې لګیدل یا 15 یا زیات لخت لګیدل دا وړي وړي لخت که بدی لختو کې یو لخت ماته شو دا چترۍ به د خطر پریوتی نیم باران بدی وای نیم سر بدی وشي لیکن ملا باندې بدی باران وریږي دا اصول دي نو معنا دا ده چې سړی مسلمان یو من ادا کوي نو دا چت به یو طرف را پریوتی کمزور شان چت به که زکات نه ادا کو دو طرفونه به پریوتی دو بلې به پریوتی او کله سړی حج نه کاوه نو د دې به دریم طرف پریوتی او کله روزي پابندي نه کوله د څلورم طرف به پریوتی نو هغه آبادی چې هغه څلور طرفونه بزمکه باندې پرتی نو دا آبادی کې څوک نه اوسېږي نه د ګرمۍ نه سړی منی کوي او نه د یخنۍ نه سړی منی کوي معنا دا چې په اسلام کې بدري څلور او 15 خبرو پابندي کې د کلمې نه رستا کله دې خبرو پابندي پتا کې نه و نو ستا چترۍ راولې د الله استاد اسلام چې کم چت ده اگر پریوته دي یا بعضی طرفونو د غیر پریوتی دي چې بعضی بندګیان د الله کې او بعضی نه کې نو بعضی طرفونو را پریوتی دي او تا د باران نه یا د یخنۍ ګرمۍ نه دا چت نشي منه کوله ځکه ستا چت کندم دی داغه سړی اسلام باندې ناقصي چې هغه روزه نه نسی داغه مسلمان اسلام باندې ناقصي چې هغه روزه کې د روزه پابندي نه کوي او د روزه چې کوم پریزونه دي داغه پریزونو پابندي نه کوي دا به د مسلمان چې کندم شان مسلمان وي